بسم الله الرحمن الرحیم. محترم رور پوښتنه ده، وای د رکوع څخه سیده پورته کیدل او د سجدې څخه سیده کښېنستل دا بعضې خلک نن سبا نه کوي، د دې څه حکم دی؟ محترمه، قومه او جلسه د مفتابهي قول مطابق دا واجب دی. که چیرې دا چا پرېښول، یعنې د رکوع څخه سمع الله لمن حمده کې سیده ونه درېدی، نیم ولاړو بل ته رکوع ته سجدې ته ولاړی، یا د سجدې څخه مازې سر راپورته کوي بل ته سجدې ته ولاړی، دا لمونځ نه دی صحیح. په وخت کې دننه د دې راګرځول واجب الاعاده دی، پر ده باندې واجب دی چې دا لمونځ به راګرځوي. او که چیرې وخت تیر سو بیا پر ده باندې راګرځول دا یو مستحب او سنت کار دی، لیکن دی ګناهګاره دی. محترم لمونځ کوو باید په صحیح طریقه یې وکړو. دغه د قومې سره پورته کېدل، یعنې د رکوع سره یا د سجدې سره پورته کېدل، سم کښېنستل په پوره لمانځه کې تقریبا 4 د رکوع که د 4 رکعتو والا او 8 د سجدو که، دا 4 و 8 12 سیکنډ یا 12 ثانیې وخت اخلي، لیکن شیطان تا ودې ته نه پرېږدي. او بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه د منافق لمونځ ویلی دی چې منافق داسې لمونځ کوي، لمونځ نه کوي، لمر ته ګوري چې کله لمر لویږي بیا لکه چرګ چې مشوکه ټکوي. نو محترمو، موږ دی خو مسلمانان یو، الله دې مو د نفاق وساتي، د منافقت وساتي. باید د منافقت مو نه دی خوښ، د منافق لمونځ هم نه کو خوښ. لمونځ په اطمینان کوئ، د لمانځه په صحیح طریقه وکړه، نو به الله ستا هر مشکل در حل کړي. والسلام.